بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عزیز سیفی یوټیوب چینل نه یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې د یو نوی ویډیو سره حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د بینک البلاد د اکاونټ جوړولو طریقه ښیم چې د بینک البلاد اکاونټ به څنګه جوړو او د هغې کارت به په څه طریقه باندې موږ ته میلاویږي. نو ملګرو، بالکل د بینک البلاد اکاونټ جوړول بالکل فری او د هغې کارت به تاسو ته په خپله ډیره کې میلاویږي او هوم ډیلیوري سره. نو ملګرو، نن به تاسو ته د دې طریقه ښیم په دې ویډیو کې. په تیره ویډیو کې تاسو ته ما د الراجي بینک د اکاونټ جوړولو طریقه ښویلې وه. که څوک د الراجي بینک اکاونټ جوړوي، ویډیو ما لاندې په ډسکرپشن کې ورکړې ده، هغه هم تاسو کتلی شئ، د هغې نه چلی زده کولی شئ. تاسو ته ما ویلي وو چې د هر بینک د اکاونټ جوړول دپاره دوه شیونه ضروري دي، یو ابشر او دویم چې دی نو نیشنل ایډرس یعنې عنوان الوطنیه. د هغې ویډیو ډسکرپشن هم ما لاندې په د هغې ویډیو لینک هم ما لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی. تاسو د هغې نه چلی زده کولی شئ، د ابشر جوړولو یا د خپل عنوان الوطني یا نیشنل ایډرس جوړولو د طریقه زده کولی شئ. ملګرو، د بینک البلاد د اکاونټ جوړول دپاره هم ابشر او نیشنل ایډرس چې دي نو هغه بالکل ضروري دي. تاسو به خامخا دغه کړي وي، نو هله تاسو بیا جوړولی شئ. ملګرو، ویډیو ته د راتلو نه مخکې زما یو وړوکی غوندې کې ریکویسټ دی چې پلیز مهرباني وکړئ کومو کسانو چې زما چینل لا تر اوسه پورې نه دی سبسکرایب کړی، زما چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلی بټن باندې کلیک کړئ چې زما د نوي ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته په ټیم باندې درځي. او زما د فیسبوک پیج عزیز سیپی چې دی هغه هم د ځان سره لایک کړئ. زه دغه شانتې ویډیوګانې کوم تاسو د فایدې دپاره، تاسو ته به د هغې خبر په وخت باندې در رسي. ملګرو، د دې نه مخکې چې ویډیو اوږده شي، راځئ د موبایل سکرین ته چې د بینک البلاد اکاونټ د جوړولو طریقه زده کړو. نو موږ به د ټولو نه اول خپل موبایل ته راشو. تاسو به په موبایل کې ټول نه اول خپل ګوګل کروم براوزر کولاو کوئ. دلته کې به په سرچ کې ولیکئ www.bankalbilad.com. تاسو به دا ویب سایټ دلته کې ولیکئ. تاسو په سکرین باندې نه دغه ویب سایټ به ولیکئ او سمپلی دا به سرچ کړئ. کله چې تاسو دا ویب سایټ سرچ کړئ، تاسو به دغه شانتې یو انټرفیس کولاو شي. د دې کولاوېدو نه بعد به تاسو په دغه 3 ډاټس باندې کلیک کړئ. دې ځای نه به تاسو دا انګلیش ته واړوئ. د اسانۍ دپاره سمپلی چې کله تاسو دا انګلیش ته واړوئ، تاسو به دغه شانتې پیج کولاو شي. لاندې زموږ سره ورکړي دي اوپن یور اکاونټ ناو. تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک کړئ، په اوپن یور اکاونټ ناو باندې. تاسو کله په دې باندې کلیک کړئ، تاسو سره به بل یو انټرفیس کولاو شي. دلته کې به سمپلی تاسو لاندې راشئ. دلته کې کوزئ، زموږ سره بیا ورکړي دي اوپن یور اکاونټ ناو. تاسو به بیا په دې باندې کلیک کړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ، نو ملګرو تاسو سره به داسې یو پیج کولاو شي. تاسو به سمپلی دلته کې په دې نیو سیوډ فرام چې دی نو په دې باندې کلیک کړئ. دا دویم چې دی نو دا موږ سره د اکاونټ جوړول نه وروستو دغه سیټینګ بیا کېږي. تاسو سمپلی په کنټینیو باندې کلیک کړئ. کنټینیو نه بعد په اوکې باندې. او دلته کې اوس زموږ سره ملګرو زموږ نه آی ډي نمبر یعنې زموږ اقامې نمبر غواړي. دلته به خپل اقامې نمبر ورکړئ. او لاندې په دویم نمبر باندې چې کوم دی نو زموږ سره غواړي ډیټ اف برث دی. نو سمپلی تاسو به دلته کې کوم اقامه کې تاسو ډیټ اف برث وي، تاسو به سمپلی هغه سلیکټ کړئ. لاندې به زموږ سره موبایل فون نمبر غواړي، نو تاسو به موبایل نمبر ورکړئ. موبایل نمبر به ملګرو د 966 نه شروع کړئ، 58 داسې به خپل نمبر ولیکئ او سمپلی لاندې په کنټینیو باندې به کلیک کړئ. کله چې ملګرو تاسو په کنټینیو باندې کلیک کړئ، نو زموږ سره به ستاسو موبایل ته به یو او ټي پي راشي، یو کوډ به راشي. تاسو هغه کوډ دلته کې ورکړئ او سمپلی په پروسیډ باندې به کلیک کړئ. تاسو چې کله پروسیډ باندې کلیک کړئ، ملګرو زموږ سره به دغه شانتې اولنی پیج چې دی هغه کولاو شي. زموږ سره 1 نمبر باندې چې اوس کومه ډیټا کول غواړي هغه راله. تاسو سمپلی په اولني کې خپل آی ډي نمبر ورکړئ، یعنې د اقامې نمبر. په دویمي کې چې دی نو هغه به تاسو پرایویټ سلیکټ کړئ. په دریم کې چې دی نو هغه تاسو کومه پیشه وي، تاسو به هغه پیشه سلیکټ کړئ. په څلورم ټایټل چې دی نو هلته به تاسو میسټر سلیکټ کړئ. او په دې لاندې چې دی نو موږ سره ورکړی دی میټریل سټیټس، نو په دې کې به تاسو که واده کړی وي میرډ که نه نو سنګل. او دغه شانتې تاسو ایجوکیشن لیول چې دی نو هغه های سکول دی، ډیپلوما دا چې شی دی هغه به تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. لاندې زموږ سره کلینډر دی نو هغه به هم په دقې باندې پرېږدوئ. او لاندې پریویټ لینګویج دی نو هغه به هم په انګلیش باندې پرېږدئ. سمپلی تاسو به په نیکسټ باندې کلیک کړئ. نیکسټ کلیک کول نه بعد ملګرو زموږ سره اوس دویم نمبر سټیپ چې کوم دی نو هغه شروع شو.
او تاسو عنوان الوطنیه چې کوم دی نو هغه به اتوماتیکلی دا راچوت کړي. تاسو سمپلی په دې ریفرش باندې کلیک کړئ چې تاسو عنوان الوطنیه یعنی نیشنل ایډریس راواخلي. هغې نه بعد په دې ځای کې به ملګرو تاسو په د اپارټمنټ باندې سلیکټ کړئ. دویم نمبر کې چې دی نو هغه به تاسو رینټ سلیکټ کړئ او ښکته چې تاسو ملګرو راشئ نو تاسو کومه ډیټا چې دی نو هغه به یې ټوله راغیستي. دلته جیمیل زموږ نه غواړي نو دلته به تاسو خپل جیمیل اکاونټ ورکړئ او جیمیل اکاونټ ورکولو نه وروسته ملګرو لاندې تاسو خپل ملک سلیکټ کړئ، کوم ملک کې چې تاسو پیدا شوي یئ. لاندې تاسو یو ښار سلیکټ کړئ، کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ یعنی سوات کې یا هر یو ځای کې چې تاسو پاتې کېږئ هغه به سلیکټ کړئ. سمپلی تاسو بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ. زموږ سره دریم پیج چې دی نو هغه راغی. دلته به ملګرو تاسو اوس په امپلویر کې د خپلې اقامې کم مؤسسه چې ده نو هغه ورکوئ. په دویم مؤسسې چې کوم نوم دی اقامې کې هغه به ورکوئ. په دویم نمبر تاسو کومه پیشه وي هغه به ورکوئ. په دریم نمبر تاسو د خپل کپیل کم ایډرس چې دی نو هغه به ورکوئ، کپیل کوم ځای کې پاتې کېږي. او تاسو به دغه شان د خپل کپیل کم ایډرس چې وي یعنی په کوم روډ باندې پاتې کېږي او کوم ځای کې هغه مکتب یا هغه بولډینګ نمبر به زده کوئ هغه به ورکوئ لاندې. او دغه شانتې ملګرو تاسو چې دا ډیټا وکئ لاندې به سمپلی تاسو په نیکسټ باندې کلیک کئ. نیکسټ کلیک کولو نه بعد زموږ سره څلورم نمبر چې دی نو هغې کې به تاسو په اولني باندې تاسو سیلري سلیکټ کئ یعنی تنخواه. په دویم نمبر باندې به کیش سلیکټ کئ، تاسو سکرین باندې ښکاري. په دریم نمبر باندې به تاسو ځانه یو تنخواه ولیکئ چې یاره تاسو څومره تنخواه ده، 3000 4000 تاسو هر څو لیکلی شئ. او لاندې به تاسو په دې کې پرسنل سلیکټ کئ چې یاره زه پرسنل دا اکاونټ پرسنل جوړوم د ځان دپاره. او لاندې کې به تاسو NA یعنی د نو آپشن چې کوم دی نو دغه به تاسو سلیکټ کئ او سمپلی تاسو به بیا لاندې په نیکسټ باندې کلیک کئ. ملګرو کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ زموږ سره پنځم نمبر چې دی نو هغه کولاو شو. دلته کې زموږ سره اوس وایي چې تاسو بل بینک کې اکاونټ شته نو که تاسو سره یې ورکوئ ښه که نه ورکوئ نو بس تاسو سمپلی نو باندې سلیکټ کړئ. بینک اکاونټ ورکولو سره بیا تاسو د هغه بینک ټوله ډیټا دلته کې تاسو نه غواړي نو تاسو به سمپلی په نو باندې سلیکټ کړئ. او دغه شانتې ملګرو زموږ سره لاندې چې کوم دی نو هغه بیا نور چې کوم دی دا به ټول لاندې ټول تاسو نو باندې سلیکټ کړئ. دا تاسو د اکاونټ جوړولو نه بعد په دې کې هم بیا چینجینګ کولی شئ. دا دلته کې به اوس فلحال تاسو ټول چې کوم دی نو لاندې زموږ سره ټول اپشن چې دي نو هغه به نو باندې سلیکټ کړئ. دلته کې دا اپشن ټول نو ته واړوئ. نو سلیکټ کولو دا بل اپشن چې دی نو دا به هم زموږ سره په نو باندې موږ سلیکټ کړو. او دغه شانتې ملګرو سمپلی موږ به لاندې په نیکسټ باندې کلیک کړو. کله چې موږ په نیکسټ باندې کلیک کړو ملګرو نو اوس به زموږ سره شپږم نمبر چې دی نو هغه شروع شو. نو زموږ سره اولنی چې دی نو هغه به هم تاسو نو ته واړوئ او هغه به اولنی چې دی نو هغه به تاسو یس پرېږدوئ او ښکته نور چې څومره اپشنز دي نو هغه به ټول نو کوئ، نو ته به واړوئ. او دلته کې ملګرو اوس دا چې تاسو ټول نو ته واړوئ نو لاندې زموږ سره زموږ نه غواړي یوزر نیم. دې ځای کې به تاسو اوس ملګرو یو 4 ډیجټ کوډ ورکئ. دې کې به سمپلی تاسو یو کوډ ولیکئ 400 او دا کوډ به هم د ځان سره بیا یاد وساتئ. کوم کوډ چې تاسو په دې ځای کې ورکئ دا به ستاسو د انلاین بینکینګ کولا وهلو په ټیم کې ستاسو نه غواړي نو دا کوډ به تاسو دلته کې ځان سره سیو کئ، ځان سره بیا ولیکئ، یو کوډ به ورکئ په دې ځای کې. هغه کوډ ورکولو نه بعد به سمپلی تاسو اوپن اکاونټ باندې کلیک کئ ملګرو. او د کله چې تاسو په اوپن اکاونټ کلیک کئ دغه ټرم اینډ کنډیشن به راشي. تاسو سمپلی هغې کې سلیکټ کئ او ساین ان باندې به کلیک کئ. کله چې ملګرو تاسو په ساین ان باندې کلیک کئ نو اوس بس تاسو سره یو پیج کولاو شي. تاسو اکاونټ چې دی نو هغه به اپشر ته لاړ شي یعنی دلته کې اوس نپاس ته لاړو، اپشر ته لاړو نو سمپلی تاسو به دلته کې د خپل اپشر کم اکاونټ چې ستاسو وي هغه به تاسو دلته کې ورکئ. په یوزر نیم کې به تاسو خپل اقامې نمبر ورکئ او په لاندې به تاسو خپل د اپشر پاسورډ ورکئ او سمپلی تاسو په ساین ان باندې کلیک کئ. تاسو چې دلته کې کله اپشر خپل کولاو کئ تاسو ته به یو کوډ راشي، OTP به راشي، هغه کوډ به تاسو سمپلی په دې ځای کې ورکئ. بیا به تاسو سره په دې ځای کې دغه شانتې یو پیج کولاو شي ملګرو. اوس زموږ اکاونټ چې دی نو هغه جوړ شو. ستاسو موبایل نمبر ته به هم یو میسج راشي ملګرو. په دې ځای کې که ستاسو موبایل ته میسج زر را نشي نو د هغې دپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې لږ انتظار به ورته وکړئ. کله چې ملګرو ستاسو موبایل ته دغه شانتې SMS راشي په دې SMS کې به دلته کې لیکلي چې ستاسو اکاونټ بلاد چې دی نو هغه کولاو شو
او ستاسو انټرنیشنل کم اکاونټ نمبر چې دی IBN نمبر چې دی نو هغه به هم تاسو ته راشي. تاسو دې نه ځان دا ولیکئ او د ځان سره یې سیو کئ. او ملګرو بیا به د هغې نه بعد تاسو خپل ګوګل کروم کولاو کئ، کروم براوزر به کولاو کئ. او څنګه چې تاسو ته ما اول ویلي چې تاسو به دلته کې ویب سایټ ورکئ بینک البلاد .com. نو تاسو چې کله بینک البلاد ورکئ ملګرو د هغې نه بعد به تاسو لاندې راشئ، دلته کې به تاسو سره راشي اوپن یور اکاونټ. تاسو به سمپلی په دې اوپن یور اکاونټ باندې کلیک کړئ. سیم هغه اولنی پروسیجر دی. تاسو دې ځای کې تاسو ته ما ویلي چې نیو باندې به تاسو کلیک کړئ اول. نو اوس به تاسو په رجسټر فار البلاد نیټ باندې کلیک کړئ. دلته کې به د خپلې اقامې نمبر ورکړئ، ID نمبر چې کوم ورکړئ دلته به د اقامې نمبر ورکړئ. او لاندې چې دی نو تاسو ته یې ورکړی چې ډیټ اف برث، نو تاسو به خپل ډیټ اف برث چې څنګه تاسو اول ورکړی وو هغه ډیټ اف برث به ورکړئ. او په دریم نمبر کې چې کوم دی نو ملګرو تاسو به د خپل موبایل نمبر ورکړئ، کوم موبایل نمبر چې اول تاسو ورکړی وي. سمپلی تاسو چې کله د خپل موبایل نمبر دلته کې ورکړئ تاسو په رجسټر باندې کلیک کړئ. موبایل نمبر ورکولو نه بعد تاسو کله په رجسټر باندې کلیک کړئ ملګرو نو تاسو سره به بل یو پیج دغه شانتي کولاو شي. تاسو سره به دا پیج کولاو شي. دلته به تاسو سره یو OTP به تاسو موبایل ته راشي، تاسو موبایل ته یو میسج راشي، هغه نمبر به تاسو په دې ځای کې ورکړئ. سمپلی به پروسیډ باندې به کلیک کړئ. اوس چې کوم دی ملګرو تاسو چې کوم ما تاسو ته ویلو چې سیکورټي پین به تاسو ورکړئ، کوم 4 انچو والا پین چې تاسو ورکړی تاسو ځان سره لیکلی هغه پین به په دې ځای کې ولیکئ. سمپلی په کنټینیو باندې به کلیک کړئ. او دلته کې به ملګرو تاسو نه یوزر نیم غواړي نو تاسو په دې ځای کې خپل یو یوزر نیم جوړ کړئ. کوم نوم چې تاسو جوړوئ هغه شانتي یو نوم به دې ځای کې دغه شانتي یو نوم به ولیکئ. دلته کې به تاسو خپل ایمیل ایډرس ورکئ، جیمیل به تاسو ورکئ، یعنې کوم جیمیل چې تاسو اول ورکړی وي هغه جیمیل به په دې ځای کې ولیکئ. او لاندې زموږ سره پاسورډ ورکړی نو ملګرو د پاسورډ دپاره به تاسو په دې ځای کې داسې پاسورډ به ولیکئ چې په هغې کې د انګلیش ټکي یي، اولنی پکې ټکی کیپیټل وي او بیا سمال وي، او دغه شانتي انسی پکې هم پکې وي ډیجیټل. دغه شانتي ملګرو تاسو پکې خپل پاسورډ کنفرم کړئ، په دوباره باندې پاسورډ ورکړئ. لاندې ملګرو زموږ سره انسر کوېشن ورکړی، دې ځای کې به تاسو سمپلی یو انسر سلیکټ کړئ او هغې یو کوېشن به بیا دلته کې لاندې ولیکئ هر یو چې تاسو دغه کوئ. او سمپلی لاندې په کنټینیو باندې به تاسو بیا کلیک کړئ. ملګرو کله چې تاسو په کنټینیو باندې کلیک کړئ نو اوس چې کوم دی نو زمونږ د تاسو ته چې کوم الراجي اکاونټ چې دی نو هغه ټول دغه تاسو ته راواوښته ډیټیل. تاسو دې نه سکرین شاټ هم ایستی شئ د ځان سره چې بیا د نه هیر نه شي. تاسو به سمپلی بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ. تاسو اوس تاسو ته کنګرازولیشن راواوښتو چې سره تاسو د بینک البلاد اکاونټ چې دی نو هغه کولاو شو. په لاګین کلیک کړئ. دلته چې تاسو کوم نوم یوزر نیم ورکړی وي خپل یوزر نیم دلته کې ولیکئ. او لاندې تاسو کوم پاسورډ ورکړی دی تاسو سمپلی هغه پاسورډ په دې ځای کې ولیکئ. کله چې تاسو خپل یوزر نیم او خپل پاسورډ دلته کې ولیکئ او سمپلی لاندې تاسو په لاګین باندې کلیک کړئ نو تاسو موبایل نیټ چې دی نو هغه به کولاو شي. دلته به تاسو ته یو ویریفیکیشن کوډ راشي، OTP به راشي. هغه OTP به تاسو په دې ځای کې ورکړئ. 4 انچو کوډ به وي. میسج چې تاسو موبایل ته کله راشي هغه کوډ تاسو دلته کې ورکړئ. ستاسو سره به ستاسو په موبایل کې ستاسو د البلاد بینک اکاونټ چې دی نو هغه آنلاین کولاو شي. تاسو له دې نه بیا پیسې هم بل چا ته لیږلی شئ داخلي او بهر ته هم لیږلی شئ، انټرنیشنل ټرانسفر ته هم کولی شئ. تاسو سمپلی پروسیډ باندې کلیک کړئ. اوس چې تاسو کله په پروسیډ باندې کلیک کړئ ملګرو نو ستاسو سره ستاسو بینک البلاد اکاونټ کولاو شو. ستاسو نوم ستاسو دغه به تاسو ته راوړي. مین مینیو باندې به تاسو کلیک کړئ. تاسو پرسنل اکاونټ باندې کلیک کړئ او پرسنل اکاونټ کې تاسو والدې کرنټ اکاونټ باندې کلیک کړئ ملګرو. دلته کې تاسو کوم نوم چې وي هغه به تاسو ته راواوړي. تاسو په دې نوم باندې کلیک کړئ او لاندې چې دی نو تاسو ته به تاسو ټول د اکاونټ ډیټیل راوړي. تاسو اکاونټ نمبر، تاسو IBN اکاونټ نمبر، انټرنیشنل، تاسو دې نام ځان سره سکرین شاټ ایستی شئ. لاندې زموږ سره ریکویسټ بینک پروډکټ ورکړی دی نو تاسو سمپلی په دې کلیک کړئ. مده کارډ باندې کلیک کړئ د کارډ دغه کولو دپاره چې هر تاسو ته کارډ میلاو شي. دلته به تاسو کارډ سلیکټ کړئ. نو کارډ سلیکټ کولو دپاره ملګرو زموږ سره دغه یو کارډ ښیي ویزا ډیبټ کلاسیک CC چې دی نو سمپلی تاسو په دغې باندې کلیک کړئ. او لاندې زموږ سره په دې کې نور څه دغه نه کول غواړي. ستاسو کومه پته چې کوم ایډرس چې هغه ټول به دلته کې راواخلي. سمپلی لاندې به راشئ او په کنټینیو باندې به کلیک کړئ.
ملګرو کله چې تاسو به کنټینیو باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به دلته کې داسې یو دغه راشي، دلته به تاسو ایګري باندې کلیک کوئ او کنفرم به یې کوئ. اوس تاسو موبایل ته به هم یو میسج راشي او تاسو ته دغلته کې وښو چې یاره ستاسو ریکویسټ چې دی نو هغه ریسیوډ شو او تاسو ته به زر تر زره چې دی نو هغه یو کال به راشي، یو ټلیفون به تاسو ته وشي او په هغې کې به هم تاسو خپل لوکیشن چې کوم دی، خپل ځای چې کوم دی هغه د هغه سره کنفرم کوئ او تاسو ته به ځای وښیي، ورځ به راته وښیي چې یاره ستاسو کارډ به په دغه ورځ تاسو ته ډیلیورډ شي. سیمسا په ذریعه باندې اکثر دا کارډونه راوړي. سیمسا دا یو دغه دی، په دې باندې تاسو ته دا کارډ میلاویدی شي. تاسو ته به کارډ ستاسو ډیرې ته راوړي، د دې هېڅ قسم فیس نشته، بالکل فری دی. تاسو ته به ټلیفون وشي، تاسو به ته خپله پته وښایئ، خپل دغه په ټلیفون باندې کنفرم کوئ او د هغې نه بعد چې دی نو تاسو ته به ستاسو کارډ تاسو له ستاسو ډیرې ته راوړي او تاسو ته به د بینک البلاد کارډ چې دی نو هغه میلاو شي. کارډ د میلاویدو نه بعد به څه کول غواړي، پین کوډ به څنګه جوړول غواړي، اے ټي ایم کوډ چې کوم دی هغه به څنګه جوړول غواړي او خپل کارډ به اکټیویټ کول څنګه غواړي، د هغې طریقه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې کله موږ ته کارډ میلاو شي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، زما چینل عزیز سیپي د ځان سره سبسکرایب کړئ، زما د فیسبوک پیج عزیز سیپي هم د ځان سره لایک کړئ. امید دی ویډیو به مو خوښه شي، ما ته کمنټس وکړئ، زه به ستاسو د کمنټس په انتظار یم. د چا چې څه قسم ویډیو په کار وي زه په هغه جوړله ویډیو انشاءالله کوشش کوم ستاسو دپاره. د راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.